پوهنتون په بچټونو هوتا د پوهنتون په بچټونو هوتا هم ماته بم ماته وسله جوړه کړه. مننه. د پوهنتون په بچټونو هوتا هم ماته بم ماته وسله جوړه کړه. هغې ویل تا پسې بهر ووتم ما د څپیاکو بهانه جوړه کړه. مننه. هغې ویل تا پسې بهر ووتم ما د څپیاکو بهانه جوړه کړه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ملګری حسن الله احسان یم د کلم ادبي ملګري پاڼې نه. ملګریو لکه څنګه تاسو ته پته وه چې موږ په دا خپلونه کې د ښه شاعر سره د ښه لیکوال سره نستایرو جوړوو. نو په دا سلسله کې موږ نن د ملیار افریدي صاحب مرکه جوړه کړې ده. نو ملیار افریدي ته په پروګرام کې ډېره زیاته مینه او هرکلی. په خیر راغلو. هرکلی دې ته ویو. تاسو یو جهان مننه کوو چې تاسو دومره ستونزه او زیار وکړو چې موږ پرې راغلو. موږ د ټول ټیم د تاسو د کلم ادبي ملګریو ټولو هم بیا سره مننه کوو. ډېره مننه ملیار صاحب. ملیار صاحب ملګري غوښتنه کړې وه چې ملیار صاحب نه مرکه وکړو خو انقلابي شعرونه ویلی. نو که غوښتنه دې ورته پوره کړه ډېره به ښه وي. ډېره مننه. غوښتنه به ورته ویو تر خپل وسه. چې زوړ غزل دی وایي چې پښتونه پاسه د کابل نه تر اټکه وکړه. پښتونه پاسه د کابل نه تر اټکه وکړه د بغاوت چغه په هره یوه ځمکه وکړه. مننه. پښتونه پاسه د کابل نه تر اټکه وکړه د بغاوت چغه په هره یوه ځمکه وکړه. زمونږ میندې جوړې بیا شوې په ویرونو بوختې. زمونږ میندې جوړې بیا شوې په ویرونو بوختې و هله تکړه شه تماشه یې له فالکه وکړه. مننه. زمونږ میندې جوړې بیا شوې په ویرونو بوختې هله تکړه شه تماشه یې له فالکه وکړه. خو قلم راواخله په دنیا که پرمختګ غواړې ته. قلم راواخله په دنیا که پرمختګ غواړې ته بس نوره کرکه خدای دپاره ټوپکه وکړه. مننه. قلم راواخله په دنیا که پرمختګ غواړې ته بس نوره کرکه خدای دپاره له ټوپکه وکړه. او دوی بلې کړي د بابا د نظریې ډیوې دي. دوی بلې کړي د بابا د نظریې ډیوې دي او راځه را درومه ملاتړ یې ښه په کلکه وکړه. مننه. دوی بلې کړي د بابا د نظریې ډیوې دي راځه را درومه ملاتړ یې ښه په کلکه وکړه. خو سر د مالیار په زړګي کېږده یو ځل بیا لالیا. سر د مالیار په زړګي کېږده یو ځل بیا لالیا یوه ګیله نه مړه سل ګیلې خو وکړه. مننه. سر د مالیار په زړګي کېږده یو ځل بیا لالیا یوه ګیله نه مړه سل ګیلې خو وکړه. ملیار صاحب نور برڅه شریکوي. مننه. یو غزل مې ته بله ووایم داسې لیکل مې نه دي کړي ډېر وخت یې کېږي او زړه دومره څه نشته بس دا به قبول کړو. وایي چې مونږ ته د بیا کومه ډرامه جوړه کړه. مونږ ته د بیا کومه ډرامه جوړه کړه دا په سرک دې چنکه جوړه کړه. مننه. مونږ ته د بیا کومه ډرامه جوړه کړه دا په سرک دې چنکه جوړه کړه. او ښې چې زمونږ وینې دې تویې کړلې. ښې چې زمونږ وینې دې تویې کړلې بیا سې به تا هله بنګله جوړه کړه. ښې چې زمونږ وینې دې تویې کړلې نو سې به تا هله بنګله جوړه کړه. مننه. ښې چې زمونږ وینې دې تویې کړلې نو سې به تا هله بنګله جوړه کړله. د پوهنتون په بچټونو هوتا د پوهنتون په بچټونو هوتا هم ماته بم ماته وسله جوړه کړه. مننه. د پوهنتون په بچټونو هوتا هم ماته بم ماته وسله جوړه کړه. هغې ویل تا پسې بهر ووتم ما د څپیاکو بهانه جوړه کړه. مننه. هغې ویل تا پسې بهر ووتم ما د څپیاکو بهانه جوړه کړه. او په موږ د هر یو جبر ومنلو. په موږ د هر یو جبر ومنلو په موږ د ورځې نه د شپه جوړه کړه. مننه. په موږ د هر یو جبر ومنلو په موږ د ورځې نه د شپه جوړه کړه. راته یې ویل ملیاره لویه شومه. راته یې ویل ملیاره لویه شومه ما ته دې پرون برکه جوړه کړه. مننه. ډېره مننه. ډېره شکر.